اوس هم ورځو د هغه تنکي افغان فوټبالر کیسې ته چې وروستیو ورځو کې پر خوا له رسنیو خورا مشهور شوی. 12 کلن محمد عثمان د بادغیس ولایت دی او د فوټبال خورا ښه تخنیکونه لري. دی وایي چې له فوټبال سره یې کلونه وړاندې مینه پیدا شوې او غواړي یو وخت د دې لوبې نوموتی ستوری شي. د لومړنۍ ویډیو پر خوا له رسنیو ډیره لاس پر لاس شوه او بیا د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون په هڅو را پیدا شو. له رسنیو سره یې خبرې وکړې او اوس د اولمپیک کمیټې او فوټبال فدراسیون د مسلکي تمریناتو او روزنې لپاره کابل ته ورغوښتی. من کوچک بودم بلد شدم خود تو بچه ها بودن فوتبال. زه کوچنی وم بهر به مې هلکان لیدل چې فوټبال لوبه به یې کوله. ما هم ورسره لوبې کولې. ومې لیدل چې وړتیا یې لرم چې ښه لوبه وکړم. کورنۍ مې وهڅولم. له هماغې ورځې وروسته زه پر فوټبال مین شوم. شوق مې ورسره ډیر شو. نیمار خیلی دوست دارم چون بازیکن هم دا حرکات چې زه په فوټبال کې ترسره کوم له نیمار نه مې زده کړي دي. ما د هغه ډېرې ویډیوګانې لیدلې دي. په فوټبال کې له نیمار اغیزمن یم او هغه مې ایډیال لوبغاړی دی. نیمار مې ډیر خوښیږي. هغه مې ځکه خوښ دی چې په هر حالت کې ښه لوبه کوي، ښه پاس ورکوي او د ګول وهلو فرصت برابروي. زما په اند د هغه په څیر لوبغاړی به بل هیڅ پیدا نشي. غواړم د افغانستان او د بادغیس ځوانانو ته هم پام وشي ځکه په بادغیس کې له ما هم ډیر تکړه ځوانان شته. فرید سامي، صهیب سمیم، حمید سیدی او جاوید حاتمی ډیرې وړتیاوې لري چې باید ملي ټیم ته راشي، خو دوی له پامه غورځول شوي. غواړم چې ملاتړ مې وشي. لنډه دا چې که هر څوک مې ملاتړ وکړي ناهیله به یې نه کړم. من دوست دارم که از من حمایت شه که حمایت هم شده. زه له دې هم ډیر ښه لوبېدلی شم. بیا هم وایم چې که هر څوک مې ملاتړ وکړي ناهیلې کوم یې نه. او هر کس که مرا حمایت کنه انشالله اور ناامید نمیکنم. د موږ په ټولنیزو رسنیو کې پیدا کړ د ځینې ویډیوګانې د فوټبال د لوبو د تمریناتو ډېرې زیاتې مشهورې شوې. موږ بیا هلته د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون ولایتي استازي ته په بادغیس ولایت کې دنده وسپارله چې هر څه ژر محمد عثمان پیدا کړي او په تړاو د بدني روزنې او ورزش امریت هم په تماس کې شي. سو دا ډېر بااستعداده دی او دا استعداد باید ضایع نه شي. له ده نه باید استفاده وشي. دی باید د ولایت د 12 کلونو په لوبډله کې هم د 12 کلونو د کم عمره فوټبال په لوبډله کې شامل شي. موږ په تړاو د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست او اولمپیک ملي کمیټې له مسؤلینو سره هم په تماس کې یو. د فوټبال فدراسیون له مسؤلینو سره خوشبختانه دوی هم ډېره ژر آمادګي وښوده. د محمد عثمان له کورنۍ سره خبرې وکړې. کابل ته د راتګ په تړاو ورسره وغږېده. موږ له مسؤلینو سره په تماس کې یو. سو د خړو خاورو څخه راوتی دغه غمی ضایع نشي. د دپاره باید په مرکز کې امکانات برابر شي. باید یو مربي ورسره کار وکړي. دته باید په مرکز کې د تمریناتو زمینه برابره شي. نو دغه فوټبالر محمد عثمان اوس کابل ته تللی دی او هلته د اولمپیک ورزش ادارې او فوټبال فدراسیون یې د هڅونې په موخه ځینې پروګرامونه هم ورته نیولي دي.